سلامونه ملګرو زه راځم نوټ پیډ اوپن کوم. نوټ پیډ د هر چا سره کمپیوټر کې موجود ده. سمپل بس تاسو خپل کمپیوټر سرچ بار کې څنګه مو نوټ پیډ ولیکل تاسو ته راځي دا نوټ پیډ راغلو. نوټ چې ما ولیکل ګوره ډایرکټ راځي راته صحیح. نو تاسو په دې باندې رائټ کلیک کوئ د ځان سره فین کولای هم شئ. فین کې د قضیه کې غواړئ چې په ټاسک بار باندې تاسو سره فین شي تاسو ډیر زیات کاروئ نو د دې کې ما د ځان سره فین هم کړل. د دې نه بیرته ریموو کوئ رائټ کلیک پیو کوئ نو انفین فرام ټاسک بار بیرته ریموو کولای هم شئ. نو د ما سره دلته کې راغلو زار وخت کولای شم دا اوپن کم صحیح ده. ما نوټ پیډ اوپن کړو. نوټ پیډ مې ولې اوپن کړو تاسو به کوشش کوئ چې HTML ده او زمونږ مطلب پریکټس ده او HTML سره ځان بلدول دي پریکټس کول دي کنه. ټول به کوشش کوئ چې تاسو چې ما نوی درته ویلي مخکې درسونو ته موږ نه یو تللي نو ټول به نوټ پیډ یوز کوئ تر څو زمونږ پریکټس اضافه شي او په دې کې مو چې د لاس بلد شي ورسره څنګه به موږ کوډینګ کوو څنګه به موږ ترتیب برابرو د دې نو بهترینه خبر ده زه ته ریکمند کوم دا چې تاسو به نوټ پیډ یوز کوئ صحیح ده. اوس تاسو مزه اوس دا ویژوال سټوډیو او د شیزونو ته تاسو اوس نه د ویژوال سټوډیو کوډ تر څو پر چې ما نوی درته ویلي یعنې ټول کوشش کوئ چې نوټ پیډ یوز کړئ صحیح ده کنه. نو ما نوټ پیډ یو اوپن کړلو او دې کې زه تاسو لپاره کوډینګ کوم. بل خبره دلته کې راځو نن زمونږ کوم ټاپک چې د هغه د هیډینګ ده او پاراګراف ده. نن زمونږ ټاپک هیډینګ او پاراګراف ده. نو د هیډینګ او پاراګراف د لپاره تاسو باید اول لاس وکړئ چې ما تاسو ته لکه څنګه چې په سټرکچر کې ویلو تاسو به دا کوډ ضرور کوئ. اول به تاسو ولیکئ چې ډاکومنټ ټایپ ګوره دا چې دا کیس سنسټیو نه ده دا خبره د سره یاد وساتئ صحیح ده. کیس سنسټیو نه مطلب دا ده چې دې ته ضرورت نشته چې په وړو کې ولیکي غټو کې لیکي باید چې مشکل نشته ده صحیح ده. نو بل راځو مونږه روټ الیمنٹ چې ما تاسو ته کوم ویلی HTML روټ الیمنٹ ده ښه ځینو په کویز کې ماشاءالله هغه یې سلیکټ کړی والله تا صحیح ده که نه. دا HTML چې ده روټ الیمنٹ ده دا مې ده تاسو به دا ولیکئ. دې نه پس بیا موږ راځو اول هیډینګ ورکو خپل ویب سایټ ته نو تاسو به هیډ ولیکئ صحیح ده. هیډ زه دلته کې ورته ورکوم. د هیډ لیکل نه به دا ټیک تاسو کلوز کړئ. ګوره ما تاسو ته به یو بله خبره هم کړې وه چې سټارټینګ ټیک اینډینګ ټیک د دې مابین کې چې کوم کنټینټ موجود دی دې ته ایلیمنټ ویل کېږي دا یو ایلیمنټ ما ولیکلو مابین کې مې لاس نه دي لیکلي. او بل زموږ سره چې دی باډي ده هیډ مو ولیکلو دا موږ ته په براوزر باندې نه شو کېږي دې مابین کې چې هر څه لیکو او باډي کې چې هر څه لیکو هغه موږ ته په براوزر باندې شو کېږي. دا مې باډي مې هم کلوز کړله صحیح ده. سمپل کوډ مې کړی ګوره دلته کې اوس زما کوډ ډېر زیات ګډوډ شو ریډیبل نه چې ما څه وکړل ټول یو بل کې ودننوتي دي. نو د دې دپاره چې تاسو خپل کوډ ریډیبل برابر کړئ کوشش کوئ چې لږ یو بل نه جدا او ښایسته لیکئ لیکل به کوئ صحیح ده. یعنې کوډ به خپل ریډیبل برابروئ ښه مزدار چې څومره تاسو کولی شئ نو لږ ریډیبل جوړوئ کوډ مو. دا باډي شو دا دغه شو زه دا نه مخکې کوم دا دې وي خیر دی کې. اوس به موږ راشو ځکه بیا ډېر دې خواته راځي او بالکل به خرابه شي او په ویژوال سټوډیو کوډ کې خو بس ډایرکټ زموږ سره الاینمنټ لپاره شارټکټ ده هغه وایو بس ټول کوډ زموږ سره سیده کېږي برابرېږي. نو اوس به دلته کې موږ راشو اول به دې ته موږ یو ټایټل ورکړو خپل ویب سایټ ته صحیح ده کوم چې بره په د ویب سایټ په بار باندې شروع کېږي په ټاپ بار باندې او دا به موږ کلوز کړو. دا مو چې کلوز کړلو ټایټل کې به موږ ورته ولیکو چې هر ټایټل ستا د ویب سایټ وي ته هرې کمپنۍ ته ویب سایټ جوړوي. فرض کړه زه خپل پلیټفارم ته جوړوم سیف آنلاین اکیډمي صحیح شو سیف آنلاین اکیډمي دا زموږ لرنینګ پلیټفارم صحیح شو. دا ما دلته کې ولیکلم. اوس راځم باډي ته. باډي کې مې تاسو ته نن خبره وکړه چې موږ موضوع چې دا اصل کې نن زموږ سره هیډینګ ده هیډ ویل کېږي دا H1 مطلب دا د ټولو غټ هیډینګ موږ ګوره هر څه ته یو هیډینګ ورکوو. فرض کړه زه دلته کې راځم تاسو ته په ورډ کې ښیم په ورډ کې به زه تاسو ته عملي دا وښیم. زه به ورډ اوپن کړم او چې کله مې ورډ اوپن کړو ګورئ ورته اوس د هر څه دپاره ګوره خپل هیډینګ وي ایکول رینډ نه پس کوز شروع بریک شروع 10 پاراګرافز دا به زه بند کړم کلوز به یې کړم انټر به یې کړم. ومولیدلو فرض کړه زه اوس دې ځای کې نه دې ته یو هیډینګ ورکوم. هیډینګ مې دا ورکوم چې پر مثال زموږ سره موضوع چې دا
هر موضوع چې ته فرض مثال غواړې چې ورته ورکړې مشکل نشته. فرض مثال انفوټس دي زمونږ دا موضوع چې شوه انفوټ. نو انفوټ بیا څنګه وي د اول که تاسو پام کړی وي ټاپک هغه لږ غټ وي ګوره دا شانتې غټ راغلل صحیح ده که نه. بل به فرض مثال زه د عمومي یو بل عنوان هم ورته ورکړم چې کمپیوټر فارټس صحیح ده دا مې ورته ورکړل. دا به زه لږ نور هم غټ کړم ځکه دا کوم مین هغه چې وي هغه تر ټولو نه غټ وي. ولیکو ورته کمپیوټر فارټس. دا به سلیکټ کوم لږ مې نور غټ کوم صحیح شو. نو دې ته اوس تاسو خیال ده اول مې عمومي غټ عنوان ورکړلو چې هغه عنوان ده زموږ سره کمپیوټر فارټس. بیا دې نه پس داسې کار کوم چې دې ته مې وړوکی عنوان ورکړه. اول مې چې د انفوټ ورته وویلې دا زموږ سره انفوټ دی. بیا دلته کې راځم دا کیسې ټولې وشوې دا ګوره پاراګراف دي ګوره دې باندې موږ کار کوو سیم ټو سیم دا شی زه درته جوړوم هلته کې به موږ جوړو. دا چې کله وشو اوس دې ځای کې راځم او دې ځای کې زه ورته وایم چې دا زما سره فرض مثال آوټپوټس دي دا زما سره آوټپوټس دي. دا به راواخلم فارمټ به کافي کو دې باندې به دا فارمټ اپلای کو ټیک شو که نه. وګورئ اوس ورته دا عمومي زما سره یو ټایټل مې ورته ورکړی دا هیډینګ مې ورته ورکړی دا چې کمپیوټر فارټس بیا راغلی یم انفوټ ته انفوټس دي زما سره او دې کې آوټپوټس دي صحیح ده که نه. یا به هلته کې انفوټ او دا هم آوټپوټ سره سمپل خبره ده صحیح ده. انفوټ آوټپوټ کې چې کوم شیزونه راځي چې ته ویل کېږي داسې کې فرض مثال پاراګراف کې د دې تعریف دا مې هسې تاسو ته وویل صحیح ده. بیا موږ انفوټ کې چې دا فرض مثال چې کوم شیزونه راځي انپوټ کې هغه به تاسو دلته کې ورته ولیکئ. ښه دا خبرې موږ وروسته بیا هم کوو. تاسو ته مې سره پېژندلو چې دا هیډینګ ده. نو دې هیډینګ ته اوس دلته کې زه راځم فرض که زه دې ځای کې لیکم چې ویلکم ټو اور پری HTML فول کورس صحیح ده. دا د HTML کورس شولو او دې ځای کې به زه دا هیډ ون پسې بند کړم. موږ څومره هیډینګ لرو موږ د H1 نه واخله تر H6 پورې هیډینګ لرو. تر ټولو امپورټنټ H1 دا تر ټولو غټ هیډینګ چې راځي هغه به د H1 راځي. تر ټولو وروسته چې بل هغه راځي هیډینګ راځي هغه د H6 ده صحیح ده. نو اوس به دې باندې کار کوو تاسو به عملي هم ګورئ. ګوره دې ځای کې دا لیکل زه نشم کولی ځکه دا بیا ماته د کوډ ایرر ښیي یعنې کوډ کې ایرر غوندې بیا راځي. دې دپاره موږ کمنټ کاروو. کمنټ درته وایم چې کمنټ باندې تفصیلي خبرې کوو. کمنټ به تاسو څنګه کوئ څو قسمه کمنټ موږ لرو او په څه طریقې سره کمنټ کېږي. نو دا خبره خو ما په هیډ ون کې ورکړه. زه اوس د دې رن کوم همدا شی غواړم چې رن یې کړم اول ته یې شو کړم. لومړی به تاسو داسې وکړئ چې دا فایل به ځان سره سیو کړئ چې په هر ځای کې تاسو سیو کوئ مشکل نشته. دا زه چېرته سیو کوم زه سیو کوم په ډیسکټاپ باندې ته زه لیکم هیډینګز اینډ پاراګرافس صحیح ده. فارا مې ولیکلو ډاټ پاراګرافس ډاټ دې ایکسټینشن به تاسو HTML لګوئ. هر فایل چې په کوم نوم باندې سیو کوئ هماغه شان ایکسټینشن به لګوئ. HTML فایل ده نو ډاټ HTML ما ورسره ولیکل. دا به زه ډیسکټاپ باندې سیو کوم. کوشش کوم چې ویډیو رانه اوږده نه شي او زر زر یې ووایم درته. اوس به راشو موږ کوم هیډینګ فایل چې و زموږ سره هغه پیدا کو چېرته کې دا د زموږ سره دا فایل دا اتومات ګوره براوزر ته چینج شوی ده. زه کوم رایټ کلیک پې کوم دا د براوزر سره اوپن کوم زما د ګوګل کروم براوزر سره اوپن کوم. ها اوپن دا وګوره زما سره چې راغللو یو عنوان راغللو. نور کیسې ګوره لاندې ما اوسه پرې هېڅ نه دي کړي. دې نه وروسته به نورې هیڅې کوو کیسې به وروسته کوو. ښه ویلکم ټو اور پری HTML فول کورس دلته ویلکم کې ایم پاتې ده. نو تاسو به ګوره که شی غواړئ چې اپډیټ کړئ به کې بیرته راشئ خپل HTML فایل ته مو او دلته کې به ولیکئ ایل به ورسره ولیکئ اضافه مو کړو دا کوډ به تاسو بیا سیف کوئ. سیف کول ما نه سیف کړئ څنګه به پوهېږئ. دې سر ته وګوره په دې ځای کې ټایټل بار کې ګوره دې ځای کې ګوره سټار علامه ورسره راغلی چې کله ما نه وي سیف کړی. نو فایل ته راشه او سمپل په سیف باندې کلیک کړه. داسې هم کېږي یا د دې شارټکټ چې دا کنټرول پلس اس پریس کړه هرې کیبورډ نه دا به تا سره سیف شي. وګوره سیف شو خو دا خو دلته کروم کې نه راغلی که نه. ولې ته باید کروم ورته ریفریش کړي. ریفریش کولو لپاره سره دوه لارې دي. یا به په دې باندې کلیک وکړئ دا به تاسو سره ریفریش شي یا به د کیبورډ نه به F5 بټن تاسو پریس کړئ. زه دا دلته کې په دې کلیک کوم. وګوره دا زما سره کوډ چې کوم هغه اتومات توګه باندې ریفریش شولو. دا ګوره دا هیډینګ وګوره څونه غټ راغلی ده غټ ده که نه. اوس د دې نه پس موږ راځو بیا HTML فایل ته. اوس داسې کوم چې زه تاسو ته یو بل هیډینګ ښیم. فرض مثال
نور کوم کورسز موږ لرو نو ټیپ به پریس کوم دي چې به راشم دلته کې به هډ 1 نو اوس به زه څه وکړم چې وړوکی باید راشي که نه زه به هډ 2 ولیکم هډ 2 کې به داسې ورته ووایم چې شی نیو کورسز فرض کا نیو کورسز کوم کورسز دي زموږ سره دلته کې به بیا راشو هډ 2 به پسې بند کړو چې هر یو ټیک تا سټارټ کړی هماغه ټیک باندې نه دلته هډ 2 وي او دلته تا هډ 3 لیکلی وي دا به تاسو ته بیا غلطي درکوي او دا به زه بیا سیو کړم ګوره سمپل هېڅ هم ضرورت نشته بس کنټرول ایس کیبورډ نه پریس کا کنټرول ایس به کیبورډ نه پریس کې راشه براوزر ته او براوزر دی ریفریش کا مخکې مې دې سره ریفریش کړه اوس کیبورډ نه F5 پریس کوم تاسو ورته ګورئ ولیدلو نیو کورسز زما سره راغله صحیح ها ما تاسو ته یو خبره وکړله چې موږ څونه هډینګ لرو شپږ هډینګ لرو شپږ دانې هډینګ موږ لرو دا زما سره دوه هډینګ شوي اوس به زه داسې وکړم چې زه دا لاین بریک کوم ها دا بریک خدا تاسو غواړئ چې که مثال موږ ورډ کې لیکنه کوو که نه دلته کې زه ورډ ته راځم زه غواړم چې دا لاین دې ځای کې ختم کړم بس لاین چوز نه انیو ښکته راشي یا پر مثال دا کوارډینیټډ دا شیزونه لاندې راشي نو انټر پریس کوو ګوره دا لاندې راځي دا لاین دې ځای کې بریک شو ختم شولو خو په HTML کې دا حساب نه ده HTML کې به تاسو داسې کوئ چې د دې دپاره به خپله یو ټیک چې کوم دا بي آر ټیک د هغه به تاسو لیکئ او بیا به دا سره بریک کېږي دا ما دې ځای کې بریک کړو او اوس راځو موږ دې ځای کې تاسو ته ټول مکمل لیکم فرض مثال هډ 1 هم درته لیکم هډ 1 کې به درته ولیکم چې زموږ سره کوم this is my heading 1 دا زموږ اول هډینګ ده او دا به زه بند کم کلوز به کم پسې دې ته وایي فارورډ سلیش دا انګل بریکټس دی انګل بریکټس یا موږ وایو چې لیس دین که نه انګل بریکټ سټارټ فارورډ سلیش او هډینګ 1 به ولیکم ټیک شو دا به زه کافي کنټرول سی او دلته کې به راشئ تاسو ماشاءالله بهتره پوهېږئ ټول کیبورډ دغه بټن چې دي دا به خړې پړې شوي وي صحیح ده دا به بیا راشو دې ځای کې او دا به دلته کې بیا پیسټ کړم بیا به راشم دا به دلته کې پیسټ کړو بیا به راشو دا به دلته کې پیسټ کړو سوشل دلته کې به بیا راشو یو ځل دا به پیسټ کړو اوس تاسو ورته وګورئ دا زما سره هډ 1 شو دا به زه هډ 2 کړم تاسو ته یعنې عملي ښیم چې دې او ترمنځ څه پرده دی هډینګونو ترمنځ یو نه تر شپږو پورې موږ هډینګ لیکلی شو خو اوس به ځینې وایي سر چې اوهو دا خو شپږو نه ښکته موږ نه شو تللی چې ته شپږو نه ښکته لاړې بیا تا دا پیدا نه کوي هغه د ساده عادي کوم خط چې موږ لیکو په دې کې HTML کې او دا هډینګ دا بیا هیڅ فرق نه کوي دا به 4 هډینګ به تاسو چې لیکئ په دې سایز به راځي دا 5 هډینګ شو او دا به 5 شي او دا به چې دا اخري موږ 6 کو ورته لږ شیزونه به وایو په ویډیو کې یو شی به تشریح کوو خو ښه تفصیلا به تشریح کوو چې زموږ عملاً به پوه شو څنګه به موږ عملي کار پرې کوو اوس ګوره دا هډینګ 1 ده دا به زه 2 کړم دا خو موږ ځان دلته هم کتلی که نه دا به 2 کو دا به 3 کو دا به چې د 4 کو سوري یار دا 4 شو او دا به بند کم دین هم سمه دی غنمو کیسه جوړه شوه دا به 5 کو دا به 5 کو او بیا به راشو چېرته کې دا به 6 کو صحیح ده 6 یا شپږم یا 6 مې ولیکلو بس خلاص صحیح ده زه دا به ته 6 کم دا به ته 5th کم دا به درته 4th کم او دا به چې دا موږ 3rd کو چې بیخي هغه ګرامټیکل هم درته سیټ شي خبره او دا به موږ 2nd کو او دا به موږ 1st کو صحیح ده یعنی اولنی نو دا ما ولیکل هډینګ بس صرف تاسو صرف دلته کې سیو کوئ اوس براوزر ته راځئ او په دې ځای کې تاسو دا ریفریش کوئ اوس ورته وګورئ زما سره شپږ هډینګ راغلی دا د اول دا د دوهم دریم څلورم پنځم او دا د شپږم که زه چېرته اووم هډینګ ولیکم تاسو ورته ګورئ دلته کې راځم او زه دلته کې اووم هډینګ هم لیکم نو به راشو ټیپ به پریس کړو دې ځای کې به راشم زه به دا اووم کړم دې ته هم ګورئ دا ما اووم کو
دا سیف او دلته کې دا سمپل ریفریش. وګورئ شوتا اوس که دا هیډینګ زه ورکم دا هم هیډینګ ورکم او یا زه عادي خط ولیکم دلته کې نه ده موږ عادي خط ولیکو it is a dummy text ټولیس براوزر ته راځو د دې کې دغه کوو نه مطلب دا دی چې سیب کا ریفریش کوئ صحیح ده. اوس وګورئ دې کې ګوره دا یو بل پسې دلته کې ډایرکټ جوختم راغلل دا زما سره 7 هیډینګ ده او دا زما سره عادي خط ده د دې ترمنځ څه فرق شته هیڅ فرق هم نشته ده. نو په دې خاطر باندې مونږ وایو چې د اول نه واخله تر شپږو پورې مونږ هیډینګ لرو. ګوره دا هیډینګ دي تاسو ته پته هم لګېدلی چې څنګه راځي. اولنۍ تر ټولو غټ دا امپورټنټ لپاره به موږ لیکو دویم لږ ترېنه وړوکی ده درېیم د هغه نه وړوکی ده څلورم د هغه نه وړوکی ده پنځم پسې او شپږم پسې اووم نشته نوره خواته نشته ده ځکه که نور موږ ورکوو نو بیا به د عادي خط سره دغه فرق نه کېږي. نو دا اوس زموږ سره هیډینګان صحیح ده دا اوس زموږ سره هیډینګ اوس به راشو پاراګراف ته صحیح دي کې خو مو ډېرې کیسې وکړئ همدلته کې نه ده زه داسې کوم چې دا خو به نورم بریک کړم دا شی به لږ نورم بریک کړو دوه لاینه مخکته لاړ شي نیو کورسز او پر دې مثال دی چې د نیو کورسز په اړه باندې زه اوس لیکنه کوم خبرې ورته کوم صحیح ده زه تفصیل ورکوم چې دا کورسز به څنګه وي څه به کېږي څه به نه کېږي نو تاسو دلته کې راشئ او دې کې به زه اوس وکړم یو پاراګراف به فیسټ کوم. پاراګراف دپاره زموږ سره کوم ټیک چې د هغه پی ده انګل بریکټ سټارټ پی به ولیکئ او دغه ده هم سټارټ کړئ دا مو چې کله سټارټ کوو دې کې به اوس تاسو هغه خپله لیکنه چې کومه ده بیا به دا ټیک تاسو کلوز هم کوئ صحیح ده کلوز مې کړو. اوس د دې په مابین کې چې تاسو هر څه لیکئ هغه به موږ ته د پاراګراف په شکل باندې شو کېږي صحیح ده موږ ته په د پاراګراف په شکل باندې شو کېږي. که دا موږ په پاراګراف کې ونه لیکو ګوره زه داسې کوم چې راځم دې کې فرض مثال خیر دې مابین کې به زه ټیکس فرض مثال فیسټ کړم د ټیکس دپاره زه تاسو ته یو ویب سایټ ښیم تاسو چې غواړئ ځان ته یو ډمې ټیکس جنریټ کړئ هغې باندې دې کې پریکټس وکړئ نو زه تاسو ته یو ویب سایټ ښیم هغه ویب سایټ ده نو به تاسو ټیکس راخلی هغه به کاروئ که څوک انلاین تاسو سره کمپیوټر ته لاسرسی وي او نیټ لرئ نو را به شئ سرچ ته او تاسو به لپسم صحیح ده دلته کې به زه ولیکم چې LIPSUM.com لپسم به تاسو ولیکئ لپسم.com زه به تاسو ته وګورم ما ویلي چې انډسټري لیول به موږ خبرې کوو یعنې پراکټیکل عملي شیزونه چې تاسو کوئ څنګه به یې کاروئ نو اولنی ویب سایټ چې تاسو ته ما وښودلو د ټیکس دپاره هغه لپسم.com ده دې باندې به تاسو انټر به پسې پریس کوئ نو دا به اوپن شي در سره لپسم چې ما سره اوپن شو وګورئ دې کې دا یو پاراګراف راکړل ګور دې ته هیډینګ یې هم ورکړی دی what do we use it صحیح ده کنه where can I get some صحیح ده دا وګوره هر یو دپاره هیډینګ یې ورکړی تاسو دا هم راخیستلی شئ نو بس سمپل دیز نه دا را کاپي کا کوم څومره ټیکسټ تا پکار ده دا دیز نه را کاپي کا اول ته کې فیسټ کا صحیح ده دا دیز نه دا کنټرول سی کاپي کوم او راځم خپل د پی ډي اف هغه نوټ پیډ فایل ته کنټرول وی دې کې موږ دا فیسټ کوو خدا خو ګوره اوس دې کې دا شانتي وکړلو نو بس تاسو به داسې وکړئ چې دا ځکه بریک کړئ دا وګوره په دغه کې نه ده مکمل راځي تر څو چې لاین زموږ سره نه وي پوره شوی په براوزر باندې وګوره دې ته ما راوړل یو پاراګراف ما راوړو صحیح ده اوس راځم بل پاراګراف هم دې ته راوړم ګوره سپیس مې ماته ورکړل بیا دې کې زه فیسټ کوم نو هر څومره پاراګراف چې تاسو په کار وي راشي همدې نه راخیستلی شئ که ته غواړې چې دا ټولې راواخلې دې نه دې پر دا به ټولې د سر راشي اوس دې کې تاسو ته کې د ټیکسټ جنریټ کولو لپاره چې هر څه لپاره تاسو ټیکسټ پکار ګورئ ما ته ورته ویلي چې 15 پاراګراف یې راکړه پاراګرافس دي سټارټ ویت لوریم دغه شیزونه دي او دې کې ما ته 15 راکړي که زما لس پاراګراف یې لګي بس دا ختم کا او دې کې ورته ولیکل لس نه لس مې ورته ولیکلي جنریټ لوریم ور جنریټ مې کړو اوس تاسو ورته ګورئ لوډینګ کوي ها لس پاراګراف یې زما دپاره جنریټ کړلی بس دیز نه دا را کاپي که دا شانتې دا به کنټرول سی دیز نه کافي کې لس پاراګراف یې دې پکار دی شل دې پکار دی چې څونه دې پکار دی بس دې کې دا کنټرول وی فیسټ کړه پیسټ دې کړو بس راشه اوس خیر دلته کې دغه کې وګورئ ورته لس پاراګراف یې زما سره راغللی دا به ګوره تاسو چې ویب سایټ جوړوئ تاسو سره په سلګونو لاین کوډ به تاسو سره راځي ها او دې سره به ځان عادي محتوی قرار باندې دا شیزونه شول دې کې راغله اوس تاسو ورته ګورئ زه څه کوم داسې کوم چې پر مثال زما سو ورډز پکار دي زما نور شیزونه نه دي پکار ها
دا هم تاسو کولی دې نه بیرته بیک شه او دلته کې راشه. پر مثال 2-3 پاراګرافه چې هر څومره ستا په کار وي هغه ته دیز نه راخیستلی شي. اوس ته وایي چې ورډ زما په کار دي، دلته کې ورډ د څو په کار دي؟ زما 40 ورډز په کار دي یا 20 ورډز مې په کار دي. راته جنریټ کړه، دلته کې به جنریټ شي. دا 20 ورډز تاسو لپاره جنریټ شول. دا دي دا به تاسو را کافي کوي چې هر ځای کې کارولی شئ. دا نه ده ورسره. بل به دې ځای کې راشئ تاسو د غم کولای شئ لیټرز د څومره په کار وي حروف نو هغه بایټس کې درکوي. لیست دې په کار ده لکه زما یو 4 لیست په کار دي. دا راشه لیست کې موږ عزت کار بیا کوو. در لیسټونه یې راته راکړل، اول دویم دریم څلور لیست یې راته راکړل. نو دا تاسو دپاره اول ویب سایټ ځان سره یې نوٹ کړئ lipsum.com. lipsum.com دا ویب سایټ کې موږ کولی شو چې څومره ټیکس ځان دپاره جنریټ کوو هغومره ټیکس ځان دپاره جنریټ کولی شو. خو اوس موږ خپل کار ته راځو. هر څه مو کړي دي، ټیکسټ مو هم راوړی ده. اوس صرف سمپل دا سیف کوم، براوزر ته راځم او دا به زه دلته کې دوباره ریفریش کړم. دلته راشئ دې ځای ته ټپ ته او دا به تاسو ریفریش کوئ. اوس دې ځای کې وګورئ دا خو ټول ګورئ یو بل پسې راغلل. دې کې اوس نو ماته د هیډینګ پته لګېږي. دا ویلکم ټو our free HTML courses new courses دي دغه په اړه باندې معلومات دي. صحیح ده که نه؟ د دې کې راغلل. اوس غواړم چې دې ته م یو هیډینګ ورکم او دې نه پس چې دا دغه هم زه پاراګراف باندې بدلوم. که ته هر څومره لیکنه کې ګوره دا یو بل پسې راځي. صحیح ده؟ په هغه براوزر داسې نه دي ورپېژندل شوي چې هغه تا ته دا بیل کړي تا انټر ویلی سري کړي دي. نه، د دې دپاره به ته پر هغه یوز کوې، دې دپاره به ته دا پیراګراف ټیک یوز کوې. ګوره زه څه کار به وکړو چې دا به زه دې ځای کې کلوز کړم. یو ته به راشم دیز ته به راشم او دلته کې به ورته ولیکم چې دا یو به دلته کې کلوز کړم. تیار خو هلته سټارټ ده دلته کې کلوز شو او داسې به وکړم چې دا بل به زه همدې ځای کې بل پاراګراف به سټارټ کړم هغه هلته لاندې کلوز شو که نه. اوس به راشو یو به زه په دې ځای کې کلوز کړم، دلته کې به زه یو دانه پاراګراف چې دا کلوز کړم دا بل پاراګراف شو. صحیح ده؟ تاسو به ښه په ارام باندې بیا مکمل لیکئ ځان سره. صحیح ده؟ زه بیا پریکټس دپاره چې ده هغه درته درکوم نور څیزونه. دلته کې به راشم دا دلته کې یو بل پاراګراف زه سټارټ کړم. اوس به زه دا سیف کړم او را به شم بیرته خپل براوزر ته. تاسو دې ځای کې اوس ورته ګورئ. ومولیدو د ما سره یو پاراګراف شو، د ما سره بل پاراګراف شو، د زما سره بل پاراګراف شو. صحیح ده که نه؟ هر یو په بیل بیل پاراګراف باندې بدل شوله. دا زما سره څومره زبردست راغی بیل بیل فایل. اوس زه راځم داسې کوم چې دې ځای کې زه ورته وایم فرض مثال یو هیډینګ ورکوم همدې ته دا کوم شیزونه چې ما راوستي دې ځای کې زه یو هیډینګ ورکوم. هیډینګ کې ورته لیکم دغه ځای کې به زه یو هیډینګ ورکم او دې هیډینګ کې زه لیکم چې هیډینګ 1 به دا ورکم یا به زه دا هیډینګ 2 کم یا به دا د تاسو دپاره به زه هیډینګ 3 کم. یعنې دغه نه لاندې راځي دریم هیډینګ به ورکم. اول دا M14 هیډینګ و بیا دا شو بیا اوس یو بل هیډینګ ورکوم چې پر مثال our services دا هیډینګ مونږه بانکو هیډ 3 مونږه بانکو او بانکو کنټرول سیف او دلته کې به زه راشم براوزر باندې ریفریش کړم. وګورئ اوس ورته دا زموږ سره زمونږ هیډینګ شو دغه پاراګراف شول. پر مثال تاسو به نور هم لیدلی وي. زه دې ټول نه لاندې راځم دې ځای کې تاسو زه یو لیست جوړوم. دا موږ ټیکس نه ته لیست جوړوم. صحیح ده؟ ته کې مخ ښکته راځو بیا راځم اول زه هیډینګ 1 لګوم. هیډینګ 1 کې به زه ورته د څه شي لیست ولیکم. فرض مثال لیست به ورته د څه شی ولیکم رجسټر سټوډنټس به ولیکم. صحیح ده؟ یا به تاسو داسې ولیکم چې فرش آنلاین کلاسز چې زموږ سره فرش آنلاین کلاسز کم دي. دا راځي که نه په هر یو ویب سایټ چې کوم زموږ سیف آنلاین اکیډمي ویب سایټ زموږ خو کار هم دی ساده خوراکي توکي خو زه دلته نشم دا لیکلی ته ولیکم ټیفر مولۍ او دا شیزونه کنډېرۍ منډۍ دا شیزونه داسې کې نه لیکل کېږي. داسې کې به تاسو چې د لرنینګ ویب سایټ نو خامخا به د کلاسز او کورسز باره کې خبرې کېږي. نو فرش آنلاین کلاسز دي. صحیح ده؟ فرش آنلاین کلاسز خو د څه فرش کمپیوټر فرش آنلاین کلاسز یا فرش آنلاین کلاسز به زه ته کې ولیکم. اوس به لاندې راشم زه په پاراګراف کې نه ده اوس به تاسو ته زه په یو پاراګراف کې یو کلاس واچوم بل پاراګراف کې به درته بل کلاس واچوم. دا شانتې به ټول پاراګرافو کې کلاسز ولیکو او لاندې به ټول راشي. نو کنټرول سی کافي کوم دا خو باید په لیست کې راغلی وای خو زه خیر تاسو ورته ګورئ
څلور کلاسز فرض مثال د دې کې لیکم. اوس دا زما سره فرض مثال یو کلاس چې دا هغه ده فرض مثال زمونږ سره جاوا ده، جاوا هم شروع شوی. بل کلاس زمونږ سره چې دا هغه ده سی پلس پلس، دا بل کلاس شروع شو. بل کلاس هم شروع شو فرض مثال گرافیکس، دا بل کلاس شو. بل کلاس زمونږ سره شروع شو فرض مثال ویب ډیولپمنٹ، دا به خیر زمونږ وروسته کو چې نور ګیله ونه شي. صحیح ده که نه؟ زمونږ خو هسې ګیلې نه کوو، دا به وروسته کو. صحیح ده. اوس وګورئ ورته دا مې هیډینګ ورکړو او دا مې پاراګرافو کې بیل بیل ده، صرف دا لږ لږ څیزونه مې پکې ولې هلته مې د غټې غټې کیسې لیکلي دي، صرف مې دلته کې ورته څو ورډز ولي یو ورډز مې پکې لیکلی، تقریبا کې 2 ورډز راغلي. نو تاسو اوس ورته ګورئ. زه دا سیو کوم او راځم براوزر ته، دا به زه ریفریش کړم. دا مو ریفریش کړو، نتیجه دلته کې لاندې تاسو لیدلی شئ. دا وګوره ها فرش آنلاین کلاسز کم کم دي، 1 2 3 4 فرش آنلاین کلاسز ما سره راغلي دي. نو همدا شان دي تاسو پاراګراف په شکل باندې ډېر څه لیکلی شئ. نو خدای دې وکړي چې پاراګراف باندې مو سر خلاص شوی چې پاراګراف د څه لپاره کارول کیږي او څه لپاره ترېنه استفاده کیږي. نو انشاءالله دا خو ساده عادي خبرې وي. پاینده کې بیا چې کله پروجیکټ کوو دا شیزونه به ځان سره یاد ساتئ او زه به تاسو ته کورنۍ دنده هم درکوم دا هفته کې. تاسو به چې دا په هغه باندې عملي کار کوئ دا کوم ټیکس چې موږ ویلي، زه به تاسو ته یو پکچر برابروم درته سینډ کوم چې دغه شانتي سټرکچر تاسو جوړ کړئ، همغه شانتي سټرکچر به تاسو جوړوئ ما ته به یې لیږئ. که بیا هر قسم ته مشکل تاسو ته پکې پرېښودلو نو ما ته به وایي، هغه به زه ته حل کوم پرسنل کې او ما ته وایي ښه په ګروپ کې نه. صحیح ده. او چې ګروپ کې بیا کیسې خرابېږي. نو دا شول زموږ سره هیډینګ او پاراګراف. خدای دې وکړي چې پوه شوي یئ، که څه مشکل و ما سره کانټیکټ کولی شئ انشاءالله.